سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. خدای وکړي چې ټول روغ او جوړ وئ. یو وار بیا په دې خپرونه کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. هیله مند یم چې تاسو ټول به روغ او جوړ وئ. نن غواړم په یوې ډېرې مهمې مسئلې له تاسو سره خبرې وکړم. موضوع دا ده چې موږ څنګه خپل رازداره ټاکلی سو تر څو په ژوند کې خوښ واوسېږو او له ټولو ستونزو په امان سو. په دغه ویډیو کې غواړم چې په هغو مواردو در سره خبرې وکړم چې تاسو کولی شئ که پام ورته وکړئ تر څو یو ښه رازداره ملګری پیدا کړئ. که تاسو د راز ملګري لرئ نو واوه، له ژوند خوند واخلئ او د زړه له کومې ورسره چکر ووهئ. ښې ډېرې کیسې ورته وکړئ او په قهقه ورسره وخاندئ. خو که رازداره نه لرئ او یا هم پر چا باور نشئ کولی نو دغه ویډیو څو وارې واورئ. ژوند د ژړا او خندا ګډ نوم دی. که خاندې خندلی شي او که ژاړې ژړلی شي. که مو څوک ځوروي یا درپورې خاندي یا هم در باندې ویاړي او که خندوي دی، دا هر څه تاسو سره په ذهن کې پاتې کیږي. رازداره د سړي زړه ته ننوځي، آراموي او کله کله یې له غرونو هم اړوي. خو تاسو زړه کې څه مه پرېږدئ. وی وایئ که د ژړا خبره وي پرې وژاړئ او که اندېښنه وي ژر یې څرګنده کړئ. کیسه پاکه او رڼه ښه ده. لومړی تاسو په خپله مطمئن سئ چې له انډیوال سره خیانت نه کوئ او هغه ته یې ثابته کړئ، ځکه رازداري له همدې ځایه پیلېږي. دویم، کله هر چا سره مخامخ شوئ وی ارزوئ او له ځان سره یې پرتله کړئ. علمي کچه او تجربه مهمه نه ده، بلکې له یو بل سره د ښه وخت تېرولو مسئله اړینه ده. کولی شئ چې له دې لارې اسانه رازداره یا ښه انډیوال پیدا کړئ. دریم، ممکن په خپله کورنۍ کې مو داسې یو څوک وي چې تاسو ورسره ارامېدلی شئ او پر ځان ستاسو باور لا زیاتولی شي. هماغه تر ټولو ښه انتخاب دی. بیا ورسره کښېنئ، غټې او وړې ټولې ورته ووایئ. کله چا شکایتونه لرئ هغه هم ورته ووایئ. څلورم، انډیوالي ژبه، نژاد، رنګ، ګوند او نور څه نه پیژني، خو اخلاص، مینه، درناوی او رازداري غواړي چې په همدغه برخه کې چټک شئ. هزاره ورونه رازداره کړئ. یا ازبک، ترکمن، پشه‌ای او که بل هر څوک وي توپیر نه کوي، ځکه مهمه دا ده چې تاسو باید یو چا ته خپل زړه تش کړئ. پنځم، هغوی چې پر تاسې ویاړي، ستاسو بری غواړي او دعا درته کوي، لږ یې وڅارئ. ممکن کومه موخه ولري او که سپین درته ښکاره سو نو هغه هم یو ښه انتخاب کیدلی شي. شپږم، په یو چا مو مینه راغله یا پر تاسې یو څوک مین سو نو دواړه د یو بل رازداره کیدلی شئ. سره وخت ناوخت کښېنئ، په موبایل اوږدې کیسې وکړئ او یو بل ته خپلې هیلې وښیئ. اووم، د دفتر همکار یا همکاره مو که غواړي درته نږدې واوسي ناهیلې کوئ مه. تر باور احتیاط پکار ده او وروسته هره شیبه د خوښ اوسېدو په نیت له یو بل سره نږدې تېره کړئ. دفتر کې غرمنۍ یو ځای وخورئ، کله کله بیرون خوراک ته ووځئ. اتم، که مو انډیوال له هېواده بیرون وي یا په بل ولایت کې وي، فیسبوک، مسنجر او واټساپ ښې لارې دي. یو بل ته ویډیو زنګ ووهئ، په ساعتونو وغږېږئ، پخوانۍ کیسې او یادونه بیا را تازه کړئ. په پیغامونو کې یو بل ته ارامتیا وبښئ او تمه ولرئ چې ډېر ژر به سره مخ په مخ هم خبرې وکړئ. که مو پر انډیوال له 100% هم باور لوړو نو ځینې نښې ورته ورکړئ، اړین توکي پرې وسپارئ، پردي امانتونه ورسره کېږدئ، حتی د خپلې پانګې، کورنۍ او هغو مسایلو په اړه چې تاسو هم پکې ښکېل نه یئ نو په اړه یې اوږدې خبرې ورسره وکړئ، تر څو که خدای مه کړه په تاسو څه کېږي نو یو بل څوک خو به وي چې یو ځای که مو ځای نسي نیولی، حد اقل یو مسله خو به حلولی سي. لسم، ژر تر ژره په دې لنډ ژوند کې رازداره ومومئ. رازونه او کیسې هغې دنیا ته مه وړئ. که رازداره ولرئ نو په ژوند به پوه شئ او په سکون کې به یاست. په ځانګړي ډول افغانستان کې په بې شمېره ستونزو کې ژوند اسانه نه دی، خو همداسې ستونزې باید یو چا ته وویل شي. حل لارې ورته لټول پکار دي تر څو یو ورځ په خوښۍ تېره شي. په ژوند کې دا اصل وګرځوئ چې نور به نه تېر باسئ، رازونه به نه شریکوئ او د خپلو ګټو لپاره به
څوک کاروئ هم نه، ځکه دا ډېره بده ده. هیله ده چې ویډیو مو تر پایه کتلی وي او یو څه مو ترې یاد کړي وي. د نورو مهمو پیغامونو لپاره هم را سره خپل نظرونه شریک کړئ. مننه.